د کار له ځایه روان ومه، داسې ستړی وم ټول هډوکي مې خوږېدل. په خپلو لاسونو مې لاسونه زور کول، سترګې راباندې پټې کېدلې، ځکه سهار 4 بجې کار ته تللی وم. ملګرو وویل وخت ته ځو چې ګرمي بیخي ډېره ده، چې لمر ګرم شي بیا کار نه کیږي. یو وخت مې ګټلې پیسې راواخیستې، څو ځله مې وشمارلې، له ځانه سره مې وویل دا خو د غوړو شوي، د 80 روپۍ د بورې او په دې پاتو روپو به مور ته ختم شوي درمل راوړم. د کور په کوڅه کې چې مې قدم کېښودو، 100 قدمه وړاندې تللی نه ومه چې غږ یې راباندې وکړ ای بدرنګه داسې مه تېرېږه، لږ خیال خو مې ساته. ما چې شاته وکتل، نیمه په پرده کې پټه وه، نیمه ښکارېدله. ورته مې وویل بدرنګې فکر مې نه و. وی ویل هو نو ته موږ ته چېرته ګورې؟ ما وویل و بدرنګې یوه شیبه مې له یاده نه وځې، خو بس ورکه غریبي کړې. ما ورته وویل زه په څه حال یم او ته په څه، عالم په څه دی او سید عالم. شونډې یې بوڅې کړلې، مخ یې واړو. ما ورته وویل خفه شوې؟ نه غږېدله. بیا مې ورته وویل ښه څه درته ووایم؟ سترګې یې ډکې شولې. وی ویل ستا حالت مې ډېر زوروي، چې درته ګورم سترګې مې سوځي، نیم نه یې پاتې. ما ورته وویل وایي په پخوانو سترګو مې ګوره، نستي دې ورکه شي سړی بدرنګه وینه. غټ اسویلی یې وکړ. وی ویل غریبي ورکه کړې خاونده، بې قدره ګرځي نازولي صورتونه. بیا یې وویل زه سمه ده، ته به هم ستړی، لاړ شه کالي بدل کړه، زه به مور ته یوه بهانه وکړم در به شم. ما وویل حتما راشه، مور ته دې ووایه چې عمه مې غواړي. زه لاړم، د کور په دروازه چې ننوتم، مور مې ورته پوکي کول، سترګې یې لږو سوځولې وې، ډنډ ډنډ اوښکې پکې ولاړې وې، په سر یې شکېدلی ټیکری و. ما چې د مور حالات ولیدو، هملته دروازه کې ودرېدم، غلې مې له ځانه سره وژړل. بیا مې خپلې سترګې پاکې کړلې او د مور څنګ ته لاړم چې د ادې د سر شلېدلی ټیکری ووینم. په زړه کې پټې ښېرې وکړم غریبۍ ته. د مور نظر چې په ما ولګېدو راجیګه شوله. وی ویل راغلې زویه؟ ما ویل هو مورې راغلم. بیا یې ویل ته دې کالي بدل کړه، زه به دا سابه تبای کړم، خو کور کې رومیان نشته. ما ورته ویل له ګاونډي څخه یې راواخله، بیا به یې ورکړې. زه لاړم، کالي مې بدل کړل، له تشناپه چې راووتم ګوره چې وړانګه هم ناسته وه. ما ورته ویل ته کله راغللې؟ غوږ ته یې رانږدې شوه. وی ویل همدا اوس. مور مې وویل څانګې ته دا سابه تبای کړه، مسکا ته نور لمبه کړی، زه به پخلی وکړم. څانګې همدا له خدایه غوښتل. وی ویل سمه ده ما جانې، ته بېغمه اوسه. مور مې لاړه، دا له کټه پاڅېدله، ما له مړوند ونیوله. ورته ومې ویل څو شېبې خو کښېنه، بیا به یې وکړې. دې هم تش صد غوښتو راسره کښېنستله، خبرې یې کولې، لاسونه یې تک سپین وو، مړوندونه هم تش. ما ورته وویل بدرنګې لږ نکریزې خوږده که نه؟ ځان یې اخوا دېخوا کړو. ویل یې زما بنګړي او نکریزې نه خوښېږي. زه پوهېدم چې 3 واړه ورونه یې په کور دي، د پلار د مالیمۍ معاش باندې کور هم نه چلیږي. ما ورته وویل سبا چې له کار راتللم، یو جوړ بنګړي به درته راوړم. وی ویل بنګړي دې په بلا ووهي. ما غوښتل تا ته یوه خبره وکړم. ما وویل څانګې ووایه. وی ویل دا 1 میاشت کېږي پلار پسې مې خلک ځي ورځي. ما ویل د کوم چا نه قرضداری دی؟ وی ویل نه زما د رشتې غوښتلو لپاره. ما ویل پلار دې څه وایي؟ وی ویل پلار مې وایي چې ورکوم دې، هغه خلک ډېر مالداره دي، ایله به مو دانستي وشکېږي. ما ورته وویل په ما به څه کېږي؟ وی ویل همدغه خو زه هم وایم، داسې وکړه چې عمه بیګا ته راولېږه موږ کره. ما وویل پلار به دې ومني؟ وی ویل یو ځل غاړه خلاصه کړئ، باقي د خدای کار دی، که قسمت وي هر څه به وشي. ماښام چې مې مور ته دا خبره وکړله، مور مې وویل زه به د خپل ورور سره خبرې وکړم. مور مې چې بیرته څانګې دوی کور نه راغله، ما ترې وپوښتل مورې ماما مې څه وویل؟ مور مې په سر ښکل کړم او راته وی ویل زویه څانګه هېره کړه، ډوډۍ وخوره، ویده شه چې سحر وختي بیا